د کابل په تیمورشاهي پارک کې د ارزان بازار په نوم د داخلي تولیداتو، سوداګریزو توکو او د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شوی چې لس ورځې به دوام وکړي. سوداګر او صنعتکاران وایي چې د ډول نندارتونونو جوړول د سوداګرۍ د ودې لپاره ارزښتناک رول لري. بهبود خب بسیار زیاد است. در کار خانم‌های متشبث بسیار زیاد شدین، خیلی کار شده است. خیلی خانم‌های هنری ما داریم، خیلی خانم‌هایی است که صنایع دستیشان بسیار خوبش است، قابل قدر است. نندارتونونه بدون کتاب یا د کتاب موجودیت ناقص دي، ځکه چې ناقص دي دلته هغه کوم شی چې دوی وړاندې کوي باید کتاب هم په څنګ کې ورسره وي، چې یعنی شاید دغه بخش مربوط دلته ځینې کتابونه وي. میخواهیم که تحصیل تعلیم ما همین قسم باشه، قسم که خانم‌ها اینجا آزادانه میتونن خرید فروش کنن، ما هم بتونیم آزادانه بتونیم به درس تعلیم ما برسیم، هم تو جدا از آقایان باشیم. مثلا که من کار میکردم، هم فیس مکتب خودم میبردم، هم کرایه خانه را، هم خرج خانه را. پدرم یک دکان است، روز 300 کار میکنه. از شاگردا و بلالبکای میخوایم درس بخونه، کار هر وقت است کس درس بخونه. د نندارتون ګډونوالو وویل چې حکومت یې د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او د تولیدي فابریکو شته ستونزې دې هوارې کړي ترڅو داخلي تولیدات او سوداګري نوره هم وده وکړي. برای ما همچو کارها را بیشتر بسازن تا اینکه ما بتونیم خدمت بر مردم کنیم و مردم ما بتونن از اجناس ارزان و اجناس خوب خریداری کنن و استفاده نمایند. د افغانستان کې د تولیدي سکتور چې کوم یو دی او کوم صنعتي پارکونه چې جوړ شوي په هغه کې چې کومې فابریکې دي، ډېرې فابریکې د ډېر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. د دوی سره چې څومره کولی شي ملاتړ د دوی وکړي او دوی سره همکاري وکړي. د تیرو کلونو په پرتله په سوداګرۍ او صنعت کې د پام وړ رغنده بدلونونه رامنځته شوي. بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو زیاتېدل او د داخلي تولیداتو د کیفیت ښه کېدلو په پولي ثبات باندې مثبت اغېز کړی دی.